یو حدیث ارتوایما او دا حدیث مبارک واوري دا کومي خطايي چې په ما او پتا کې دي خدا را دا ځان نه وباسي. دا حدیث صرف دی وجه نه زنه وایما چې نن جمعه ورځ دا او جمعه په ورځ باندې علما کرام احادیث وای. دا حدیث دی پر ارتوایما چې په ما کې یا په تاسو کې کومي کمزوري چې دا حدیث واورو هغه کمزوري ځان نه وباسو. او دا حدیث مبارک امام ترمذی په خپل کتاب ترمذی شریف کې روایت کړی دی او مشهور صحابی نے روایت تے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. ابا ہریرہ سے فرمائی لی ابا ہریرہ فرمائی نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک مونږ ته فرمایلی دي صحابو ته چې هر کله دا گناهونه دا کوم چې په حدیث کې دي زه تاسو ته بیانوم وی چې کله چې دا گناهونه زما په امت کې پیدا شي زما په امت کې راشي او بیا دا گناهونه زما په امت کې ډیر شي. ابا هريره فرمایي دا هغه کثرت راشي زیاتواله راشي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمایي ابا هريره فرمایي چې رسول الله منتو فرمایل چې ازما امتا دو قسم عذابونه برب لا یزال طرف نه پتا سو باندې راځي چې یو به ګرمه هواګانې پتا سو باندې راځي یو به د الٰه العالمین د طرف نه پتا سو باندې د زلزلو کثرت او زیاتوالی. چې کله زما په امت کې دا ګناهونه زیات شي اول نمبر ګناه ابا هريره فرمایي نبی علیہ السلام فرمایل چې کله په جهاد کې مجاهدین مال غنیمت حاصل کا د کافرانو نه چې په جهاد کې کوم مال مجاهدین حاصل کا کافرانو نه هغه ته مالی غنیمت ویل کېږي. نبی علیہ السلام فرمایل اول په هغه ګناهونو کې دا ګناه ده چې مالی غنیمت انسان خپل جیداد او دولت وګړي چې دا زما دا نور خلکو لا نور کوم. الان کې په مالی غنیمت کې د ټولو مجاهدینو حصہ پورا چې څومره مجاهدین د الٰه العالمین او د الٰه کلمت الله د پاره په جهاد میدان کې موجود دي د ټولو پکې حصہ ده. چې کله مالی غنیمت انسان خپل جیداد او دولت وګړي رسول الله فرمایي دا یو ګناه. دویم نمبر رسول الله فرمایي چې کله زما په امت کې خیانت زیات شي څوک چا سره امانت کی دي که د یوې روپۍ دی او که د کروڑاو روپو دی ابا هريره فرمایي رسول الله می فرمایلی دي چې په خیان امانت کې کله خیانت شروع شي پیغمبر علیہ السلام فرمایي زما په امت باندې بیا زلزلې خدای پاک زیات راولي. او دریم نمبر په هغه ګناهونو کې انسان د خپل کور والا دومره تابعداري وکا دومره اطاعت وکا چې د کور والا په تابعداري او اطاعت کې انسان نه د پلار د مور اطاعت پاتې شي. نن سبا زدا کوم ګناهونه چې ارتوایم په حدیث کې صرف پتا سو کې راته یو کس اوچت شي او راته وایي چې دا ګناه نن د رسول الله په امت کې نشته. کوم ګناه داسې ده صرف شته نه داسې راته وایي چې په کثرت باندې نشته په کثرت باندې ده شته خو اسم دا ډیره زیاته ده او زوایم چې رسول الله کومه اندازه بیان کړې ده هغه اندازې نم ډیره زیاته ده. دومره اطاعت انسان خپل کور والا کا چې د پلار او د مور اطاعت په هغه کې پاتې شي. په چا کې نشته ده په ټولو کې موجود ده خو چا کې لګ او چا کې زیات. څلورم نمبر رسول الله می فرمایي اولاد د پلار او د مور نافرمان شي په پلار او په مور باندې لاس اوچت کا پلار او په مور باندې چې زما استاد لپاره قبله د قبله حیثیت لري باغی باندې आवाज اوچت کا باغی باندې لاس اوچت کا هغه نافرمانی وکا. څلورم نمبر والدینو رسول الله فرمایي په دې وخت زما په امت باندې په کثرت باندې زلزلې راځي. بیا تاسو وګورئ خلک نعوذ بالله لاس په اوچتي داسې والدین په معاشره کې موجود دي چې زامنو ته په سترګو کې اوښ کې راځي ژړیا دومره درد ورته رسي دومره تکلیف ورته رسي. آخرت وبال یا اسم غټ وبال دی آخرت کې خو په دنیا کې یو نحوست دا دی چې زما استا باندې به خدای پاک زلزلې راولي. پنځم نمبر رسول الله مبارک فرمایي پنځم نمبر هغه ګناه چې هغې د وجې نه زلزلې زما په امت باندې راځي دا هغه ګناه ده چې اولاد
دوستانو لتوجه ورکا، دوستانو لټیم ورکا، پلار او مور لټیم نور کی، پلار او مور لتوجه نور کی. زیات ټیم چا سره تیری؟ دوستانو سره تیری. کم ټیم پلار او مور سره تیری. ما تا سره خو پلار او مور په کور کې په یو هفته کې چرته یو ځل ور سره ملاو شو، نو ټول ما تا بهر یو. په کار خو را باندې دا ده چې ما تا روزانه په ګنټه کې نی په 2 غنټې کې او که په ورځ او په شپه کې 2 پیرنی چې یو کرت روزانه د خپل والدینو ته پوښتنه کړو چې تاسو په څه حال کې، تاسو څه ضرورت دی. دی وجنم رسول الله فرمایي زما په امت باندې په کثرت زلزلې راځي. بیا اوم نمبر رسول الله فرمایي چې کله انسان د دین تعلیم د دنیا د حصول د پاره وکا، دا کوم علما چې نیت یادای چې زکه ځان نه عالم جوړوم، زه د دین تعلیم دی وجنه حاصلوم چې ماته دنیا په حاصل شي. رسول الله فرمایي چې دا هغه ګناه چې زما په امت باندې دغه ګناه د وجنه په کثرت باندې زلزلې راځي. نن که تاسو وګورئ اکثر خلک دادي چې کوشش یادای چې علم په بنیاد باندې ماته شهرت ملاو شي، الله رضا نه، کوشش یادای چې ماته دنیا حاصل شي، ماته شهرت حاصل شي، زه په خلکو کې مشهور شمه، خلق مال شکرانه او نذرانه راکي، خلق ما باندې حسن ظن کا اعتقاد ساتي. علم یې دی لپاره کړی، دی لپاره نه کړی چې زه د رب لا یزال یا رسول الله خبر د نبی علیہ السلام امت ته ورسوم. رب می فرمایي په کثرت باندې به زلزلې راځي را باندې. او بیا فرمایي چې کله په معاشره کې رسول الله فرمایي د چا عزت هغه د خوف تو وجنه خلق کا، یو د خلق عزت د عزت تو وجنه کا، احترام د وجنه کا، محبت تو وجنه کا، علماء او مشرانو عزت. یو په معاشره کې خلق د خلق عزت د خوف د وجنه کا، د یری د وجنه کا. رسول الله مبارک می فرمایي چې کله په معاشره کې دا شی زیات شي کنه، زما په امت باندې په کثرت باندې زلزلې راځي. نهم نمبر رسول الله فرمایي زنا عام شي. لسم نمبر رسول الله فرمایي شراب نوشی عام شي. یو لسم نمبر رسول الله فرمایي چې گانے بجانے بے حیائی دا زما په امت کې زیات شي. دغه یولس دولس گناهونه رسول الله په دغه حدیث کې بیان کړی دي. ابا هريره فرمایي نبی علیہ الصلوۃ والسلام مونږ ته وایي چې کله زما په امت کې دا گناهونه زیات شي او په کثرت باندې شي، په دغه زمانہ کې به صاحبانو رسول الله فرمایي زما په امت باندې په کثرت باندې زلزلې راځي. بیا نعوذ بالله. دا نن 2023 کې دا دریم ځل نشوه. تاسو وګورئ دا څومره ګناهونه دا چې ما ورته ووي کومه داسې ګناه ده چې ما او پتا کې په کثرت باندې نه ده موجود.